جرم او جزا د قانون غوښتنه خو دا ده چې که څوک له قانوني مقرراتو یا د ټولنې له اصولو غاړه غړوي جزا یې پکار ده. جرم په هره ټولنه کې له جزا سره غوټه وي. جزا له وهلو ټکولو، جریمې، جلاوطنۍ او د محکوم له مریي کولو رانیولې تر اعدام او عمري قیده پورې بېلابېلې بڼې لري. په لرغونې زمانه او منځنیو پیړیو کې منظمې بندیخانې نه وې. مجرمان به یا په کورونو کې حبس وو یا به په داسې ودانیو کې ساتل کېدل چې د سرکار پیرې به پې ولاړې وي، او دا امکان به ډېر کم و چې بندیان وتښتي یا د باندې ووځي. په پخواني یونان کې موږ د دارنګه قید و بند یو مثال د سقراط په قضیه کې وینو چې د اعدام د فیصلې له اعلانېدو وروسته بندي شو. که څه هم د سقراط ملګرو د هغه د تېښتې پلان جوړ کړی و، خو د تېښته ونه منله. دا یې غوره وبلله چې قانون ته د وفادار تبع په توګه ومري. مورخانو په لرغوني مصر کې هم د بندیخانې د یو ډول سیستم نښې لیدلې دي. په دې هیواد کې د بندیانو د چارو د بندوبست لپاره مدیران، کاتبان او پیرهداران مقرر وو. بندیانو به کار کوه، د بندي تېښته لوی جرم او تښتېدلي ته سخته سزا هم ورکول کېده. په لرغوني روم کې پور ورکوونکو حق درلود چې پوروړی بندي کړي، ویې وژني یا یې د مرۍ غوندې په بل چا وپلوري. د روم د وطن مالکانو کورنۍ بندیخانې لرلې. دوی به خپل نوکران او غلامان بندیانول چې سم وچلېږي. په انګلستان کې پاچا ویلیم له 1080 تر 1080 د لندن برج د سلطنتي کورنۍ د قیدي غړیو لپاره جوړ کړ. دغه برج څو پیړۍ د سلطنتي کورنۍ د غړیو د لویو باغیانو او مشهورو شخصیتونو د قیدېدو ځای و. دلته مثلا والټر رالی او ملکې ان بولین د بند ورځې شپې تېرې کړې دي. له دې برج سره متعلقه یوه جالبه کیسه د دورهام د بیشپ اسقف ده. دغه سړی د مالی فساد په تور دلته بندي و. د وخت په برج کې ښه تېرېده، ځکه د پیرې کسانو ته یې رشوت ورکوه او هغوی په مقابل کې ورته هر ډول اسانتیاوې برابرولې. یوه ورځ بیشپ اسقف عالي رتبه روحاني پیرهداران میلمانه کړي وو. ښه خوندوره ډوډۍ یې ورکړه او بې توله مشروب یې ورباندې وڅښل. چې دوی سم نشه شول، بیشپ د رسۍ په ذریعه له برجه راښکته شو او وتښتېد. دویم هانري د خپل قلمرو په ګوټ ګوټ کې بندیخانې جوړې کړې. له مقرراتو سره سم بندي مکلف و چې د ځای، ډوډۍ او سونګ پیسې ورکړي. که به بندي بېوزله و، خیریه ادارې د محبس لګښت ورکاوه. ویل کېږي چې 18مه پیړۍ په اروپا کې د عصري محبسونو د نظام د زیږېدو زمانه وه. د منځنیو پیړیو په هند کې د بندیخانې نظام نه و. مجرمان به وهل کېدل، جریمه به یې ورکوله، اعدامېدل به او یا به په کوټوالۍ کې د لنډ وخت لپاره توقیف کېدل. د هند د مغولو په دور کې د شاهي کورنۍ غړي او امرا به ګوالیار قلعه کې حبس کېدل. جهانګیر په تذکیه لیکلي دي چې د مذهبي عالم او صوفي احمد سرندي ګوالیار قلعې ته واستاوه چې په خپلو نظریاتو کې تغییر راولي. اورنګزیب هم شهزاده مراد په ګوالیار کې بندي کړ. په هند کې څو نورې قلعې هم د اشرافو د حبس او قید لپاره پکارېدلې. داسې ښکاري چې د بغاوت په قضیه کې یا د لویو اشرافو په مورد کې له کورونو څخه د محبس کار اخیستل کېده. شهزاده داراشکوه په یو کور کې قید و او په همدې کور کې د اورنګزیب په حکم وژل شوی. شیواجي له اورنګزیب سره ملاقات وروسته په کور کې نظربند و، چې وروسته بیا په یو لوی زنبیل کې پټ شو او ځان یې ویست. یو بل دود دا و چې بندیان به ځینو اعتباري اشرافو ته وروسپارل شول چې ویې ساتي. د سپارل شوي کس د تېښتې مسؤلیت د نوموړي اشرافي په غاړه به و. پاچا ته به هم نوموړي اشرافي ځواب ورکوه. شهزاده خسرو د خپل پلار جهانګیر پر خلاف د بغاوت په جرم په قصر کې بندي شو. چې جهانګیر به چیرته سفر کاوه، دی به هم ورسره و. وروسته بیا شهزاده خسرو شهزاده خرم ته وسپارل شو. هغه ته چې خسرو د تخت په نیولو کې خپل سیال ښکارېده، نو دکن ته د لښکر لیږ په وخت کې په پټه زهر ورکړل. په هند کې د بندیخانو او محبسونو نوی نظام انګریزانو رواج کړ.